بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ګرانو زده کوونکو، الله جل جلاله دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. ګرانو زده کوونکو، د دې څخه مو چې مخکې کوم حروف ویلي، هغه حروفو بې نقطه حروف او همدارنګې نقطه دار حروف او همدارنګې بیا مو د ټولو حروف هجاو عمومي تکرار وکړو چې نقطه لرونکي حروف مو 15 ویلي او 14 مو بې نقطې حروف ویلي او بیا مو د ټولو حروفو تکرار وکړو. حروف یو ځل زه وایم او د هغه نه وروسته چې نننی زموږ او ستاسو کوم درس دی، هغه د حروفو ترکیب کې جوړښت دی، یعنې نیمه ترکیبی ده چې دا په کلمه کې څنګه راځي. نو مخکې له هغه نه زه حروف درته وایم، تاسو ورته غوږ شئ. ګرانو شاګردانو، الف، با، تا، ثا، جیم، حا، خا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ها، همزه، یا. ګرانو زده کوونکو، حروف هجا څو دي؟ 9 حروف هجا دي. ګرانو زده کوونکو، په دې کې مو مکمل ټول د دې هغه تعریف هم تاسو ته ویلی چې حروف هجا په معنا د دې ده چې د همدغه حروفو څخه د دغه 9 حروفو څخه د قرآن کریم کلمات جوړ شوي دي. هجا ورته وایي. ګرانو زده کوونکو، راځو زموږ او ستاسو نننی مضمون څه دی؟ قرآن کریم ده. ګرانو زده کوونکو، مضمون مو څه دی؟ قرآن کریم. قرآن کریم چې موږ او تاسو په لومړي صنف کې یو، فقط داسې ډېر اسانه تعریف درته وایم. کلام د رب العالمین دی، د بشر د هدایت دپاره راغلی. کلام د رب العالمین دی، د بشر د هدایت لپاره راغلی. اوس راځو موږ او ستاسو موضوع ته. د حروف هجا و نیمه ترکیبی جوړښت ده. د حروفو نیمه ترکیبی جوړښت ده چې دا په ترکیب کې څه رقم راځي، که په وسط کې راشي، په منځ کې راشي، څه رقم راځي. او صفحه مو څومره ده؟ صفحه مو 9مه صفحه ده. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو ګورو دلته څومره صفحه ده؟ ګرانو زده کوونکو، 9مه صفحه ده. او دا حروف موږ او تاسو ګورو چې حروف په ترکیب کې څنګه راځي. یعنې دلته چې موږ او تاسو کوم حروف وایو، نو دغه حروف هجا به په اول کې راغلي وي. حروف هجا په شي کې راغلي؟ اول کې راغلي. اما الف، ما مخکې ویلي وو چې الف په اول کې نشي راتلی. الف په اول کې نشي راتلی ځکه دا الف چې ده حرکت نه قبلوي. ګرانو زده کوونکو، الف به په منځ او آخر کې راځي. ګرانو زده کوونکو، د ساعت درسي مو اول درس دی. اوس راځو ګرانو زده کوونکو ترکیبي حروفو ته. څه شي ته؟ ترکیبي حروفو ته. موږ او تاسو دغه الف همیشه چې لیکو جدا به وي، د کلمې سره به یو ځای نه اوسي. مثال هم زه تاسو ته وایم، لکه الله. تاسو په دغه ځای کې وګورئ، په بسم الله کې، په الرحمن کې او همدارنګې په الرحیم کې تاسو دغه الف جدا ګورئ. همیشه چې ګورئ ګرانو زده کوونکو، جدا به اوسي. خو اما نور حروف چې دي هغه جدا نه دي، هغه د بل حرف سره چې راځي یو ځای راځي. خو لیکن نن چې موږ کوم وایو دا حروف دي هجاونه، هغه حروف دي چې په اول د کلمې کې راځي. نو الف لپاره مو قاعده مخکې مو ویلې وه، که موږ الف ګورو نو وایو به څه شی ګرانو زده کوونکو چې الف نه دی بلکې څه شی دی؟
حمزه د الف په شکل ده. که موږ الحمدلله وایو نو په الحمدو کې دغه الف نه ده بلکې حمزه د الف په شکل ده. نو دا و الف ګرانو زده کوونکو. راځو کتاب ته ګرانو زده کوونکو. دا څه شی ده؟ با ده. نیمه په ترکیب کې واقع شوې ده لیکن د کلمې په سر کې ده. دلته که موږ د کلمې په منځ کې لیکو هغه بیا وروسته راځو انشاءالله. لیکن دلته د هغه با چې د حروف هجاو څخه څوم حرف ده؟ دویم حرف ده. په کوم ځای کې واقع ده؟ په ابتدا کې واقع ده. نو څنګه به یې لیکو؟ داسې به یې لیکو. پوره حرف به نه لیکو بلکې نیمه به یې لیکو ځکه دا به په بل حرف سره یو ځای کېږي. مثال به یې مونږ صرف ورته ووایم خو بیا خپل ځای سره راځي لکه برون. برون را ورسره یو ځای کوو څه شی کېږي؟ برون کېږي. لیکن دا چې مونږ صرف دا وپېژنو که دا مونږ د بلې کلمې سره لیکو نو څنګه به یې لیکو؟ داسې به یې لیکو. بلکې هغه شکل چې دی با اصلي شکل نه داسې بیرته به یې نه راتاوو بلکې دلته به دا داسې کټ کړو ځکه دا موږ غواړو چې په ترکیب کې واقع کړو بل حرف ورسره یو ځای کړو. ګرانو زده کوونکو راځو ورپسې بل حرف ته چې هغه کوم حرف ده؟ په حروف هجاو کې دریم حرف ده. دوه نقطې لري. دا کوم حرف ده؟ تا ده. څه شی ده؟ تا ده. هم په ترکیب کې د با غوندې یو شی لیکلی کېږي لکه موږ ده موږ او تاسو د دې سره ډېر ښه اشنا یو. تواب الرحیم. تواب یا تواب. تواب که یې چانون کو او که تواب کو د رب العالمین لپاره به د هغه د صفتونو څخه یو صفت واقع کېږي. نو که همدارنګې بل حرف ته راځو موږ او تاسو هغه سا ده. سا ته موږ څو نقطې ورکوو ګرانو زده کوونکو؟ 3 نقطې. ګرانو زده کوونکو په یاد مو اوسه چې دغه سا هم په ترکیب کې واقع ده لکه د با او تا په ابتدا کې په شروع کې ده په منځ کې نه ده بلکې په شروع کې ده. او موږ دغه ترکیبي حروف چې وایو دا ټول حروف په کوم ځای کې واقع دي؟ په شروع کې واقع دي. لیکن بعضې حروف بیا شته چې په آخر کې واقع دي لکه هغه خپله راځو هغه نشته دي. راځي ګرانو زده کوونکو ورپسې څه شي ته؟ ورپسې حرف ګرانو زده کوونکو جیم ده چې هغه داسې لیکو. نو دې تشریح نه کوم دا حروف دي چې په منځ کې واقع شوي دي. همدارنګې دې نه بعد کوم حرف چې ده هغه ح ده چې په منځ کې د ترکیب داسې واقع کوو. ګرانو زده کوونکو د هغه څخه وروسته کوم حرف چې نقطه لري هغه کوم حرف ده؟ خا ده. کوم حرف ده؟ خا ده چې په ترکیب کې واقع شوې ده. وروسته له هغه نه چې ما ویل چې الف به په منځ کې راځي او په آخر کې به راځي. د دال لپاره قاعده بیا څه شی ده؟ دال به آخر کې راځي. ګورئ دال به په آخر کې راځي. یعنی که چېرته داسې شکل یو ځای ورکړو نو داسې شکل به چې دا په آخر کې. د دال لپاره هم همدا قاعده لرو. د دال لپاره هم همدا قاعده لرو. او د را مثال هم داسې ده. ګورئ ګورئ زه فهم همدا په آخر کې واقع شوې ده. راځو ګرانو زده کوونکو ورپسې حرف ته چې 3 غاښونو لرونکی حرف ده. 3 غاښونو لرونکی حرف په ابتدا کې واقع ده په ترکیب کې. ورپسې ګرانو زده کوونکو راځو بل حرف ته چې هغه شین ده. دا هم په ابتدا کې واقع ده ګرانو زده کوونکو په ترکیب کې. ورپسې ګرانو زده کوونکو راځو صاد ته چې دا هم په شروع کې واقع ده. ګرانو زده کوونکو ورپسې کوم حرف چې دا ترکیب کې سره قمې لیکو داسې به یې لیکو لکه صلی فصلی ضالین او وغیره همداسې راځو. بیا به خپل ځای کې انشاءالله تکرار کوو او وضاحت به یې کوو. تاسو صرف دومره وپېژنئ که دا چېرته په ترکیب کې واقع کېږي باید څه رقم ولیکلی شي؟ آیا داسې ولیکلی شي او که داسې؟ دا که څوک په ترکیب کې لیکي غلطه ده بلکې داسې به موږ تاسو لیکو.
ورپسې ګرانو زده کوونکو راځو طا حرف ته. طا حرف په ترکیب کې داسې لیکو، لږ به د خپل هغه پخواني انداز نه داسې اوږدوالی ورکوو. راځو ګرانو زده کوونکو ظا ته، هغه به رقم ترکیب کې لیکو داسې. ګرانو زده کوونکو راځو ورپسې د عین حرف ته، عین داسې به یې لیکو. ورپسې راځو ګرانو زده کوونکو د غین حرف ته، رقم به یې لیکو داسې. ګرانو زده کوونکو فا به رقم لیکو داسې. ورپسې راځو ګرانو زده کوونکو ترکیبي حروفو کې قاف ده، قاف به داسې لیکو. ورپسې ده کاف داسې به یې لیکو. ورپسې حرف ګرانو زده کوونکو لام دی، لام موږ او تاسو څه رقم لیکو؟ لر، لکه موږ او تاسو وایو لر داسې. ګرانو زده کوونکو هغه نه وروسته کوم حرف ده په ترکیب کې؟ په اول کې میم ده، هغه نه وروسته ګرانو زده کوونکو نون ده، او هغه نه وروسته ګرانو زده کوونکو واو دی. څه شی ده؟ واو. واو قاعده هم دی کومو حروفو هندې ده؟ دال، ذال، را، زا، واو. پابنده ګرانو زده کوونکو په ترکیب کې په آخر کې راغلی ها ده، ها ها په منځ اول آخر هر ځای کې راتلی شي. او حمزه ده، حمزه به همیشه ګرانو زده کوونکو ګورو داسې د یا او یا د الف په شکل، د یا او یا د الف په شکل تاسو ګورئ. او ګرانو زده کوونکو اوس راځو آخري حرف ته د حروف هجاو څخه چې یا ده. نو ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو دا درس چې کوم و دا هغه نیمه حروفو، ترکیبي حروفو چې کله موږ او تاسو حروف هجا غواړو چې په جوړښت کې واقع کړو او غواړو چې په ترکیب کې واقع کړو، نو داسې به یې لیکو، داسې مستقل د حروف هجا شکل به نه لیکو. نو ګرانو زده کوونکو دا و زموږ او ستاسو نننی درس. په آخر کې یو نصیحت لرو چې العبادة مخ العباده، الدعاء هو مخ العباده. دا و زموږ او ستاسو نننی درس.